او یو روایت کې دام راغلی دی اگر چې دې سند له کمزور دی چې د نبی اسلام مخالف صحابي راغلی او د فقر شکایت کړو ود الله پیغمبر ډېر غریب یم لکه مونږ چې نن سبا اکثر داسې ویو کنه وستاجي چې ملاوي کو د مفتی صاحب سره دا او ته ویو چې رجی سو وظیفه را لراکا چې دا مخه مې روانه شي یا رجی سو وظیفه راکا چې خنو غری راته ملاوي شي وظیفه را لراکا چې په دې کار روزګار کې مې برکت پیدا شي وظیفه را لراکا چې د ګاونډي سره مې سیالي برابر شي دا وظیفه د مليان نه غواړو کني غواړو وي نبی اسلام ته دغه شان یو صحابي شکایت کړو د فقر وی نبی اسلام متو فرمایل چې 200 پیری روزانه سورۃ الاخلاص تلاوت کوه الله به مالی حالت برابر کی او بدی کې حافظ ابن قیم لیکلی دی چې بدی کې بنیادی وجم دادا چې الله به ګناهونه معاف کوي او کله کله د بنده د رزق د تنګی د ګناهونو د وجه ناراضي وي زمونږ د فکر نه لکه ځنې د څه ګناي چې موږ ته وړخ کاری خود الله په نس ډیر زیات غټي لکه دا دروغ څومره لوی ګناه ده نبی له صلوات و سلام وې دا کبیره ګناه ده لوی ګناه یو مسلمان او دروغ ویل صحابي ته تاسو کړه د الله پیغمبر او مسلمان دروغجن کې دي چې نبی له سلام ویل مسلمان به بالکل دروغ نه وایي او نبی صلی الله علیه وسلم دا د منافق په علامو کې خودل چې منافق دروغ وایي ګوري مسلمان نه وایي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان دروغ وایي نو تباعد عنه الملك میلا دا ملائک ته یوم لری لاړ شي د خلونو دومره بدبوئی روانه د دروغ د ویلو په وخت کې او دا دروغ مونږ ټول ویو کني ویو حال دا چې ډېر لوی ګناه ده نو کې دې چې ستاسو د رزق د تنګي یو وجه دروغ ویلي لہذا دروغ نه توبه وباس دا غیبت کول دا ولدا د نیکی کار دی سب یو مسلمان غیبت کول قرآن کې الله حکم کړی دی چې ولا یغتب بعضکم بعضا یو بل غیبتونه مکو او دا قرآن مونږ لولو په عمل کې نه راول کته چاته وي چې لکه پلاني ولې غیبت کې یره چې وي زه خو وې دا ارڅ پکې دي چې زکه وایم دقیقه غیبت وای چې دا یو کار بګی نه یو عیب پکې نشته او ته پس ورته پی دي ته بهتان وې دا خو دینم غټه ګناه ده چې مسلمان کې و عیب پکې دی او ته پشي شایا دی په دې خپکی ذکرک اخاک بما یکره پشي شاده یو مسلمان دسی خوې او عادت ته ذکر کې چې کدا ته دغه په مخ کې وي نو اپ خپکی دغه غیبت ویل کی دا غیبت مونږ ټول کو حال دا چې دا ډېر لوی ګناه ده ګور نو شاید چې د رزق په تنګي کې او د رزق د تنګي یو وجه د غیبت کولی خو مونږ بیا هم نه پریدو لہذا د غیبت نه توبه وباس گاونډي له نقصان ورکول گاونډي له تکلیف ورکول گاونډي ته ضرر رسول نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه وی د الله پیغمبره یو زنانه د ډیره خخزه ده نفل عبادتم کوي منځونم کوي تهجدم کوي خو فانها تؤذي جيرانها گاونډیان ته پور کې ولاړ دي نبی له سلام ول دا جهنمي ده نو یو انسان دی وګوري زما د خپل گاونډي سره څنګه سلوک دی خو سره کوم کو بد وسره کوم گاونډي زمانه خوشاله دی که خپه دی او که سباله زمړ شم نو زما په مرګ به د گاونډي خوشاله او که خپه وي دسی به وي چې الله دی وبخړل خسړې او ډېر ښه گاونډي کنه دسی به وي چې خدای چې کله ته وسګار شو دا چمو گاوند ته وسګار شو دسی بد قسمت هم شته وره په دنیا کې دسی ژوند تیرول پکار دی چې ته دنیا نه لاړ شي او زه دنیا نه لاړ شم او خلک را پسې وجاړي خلک را پسې خپشي او خلک د ستاینه وکي چې الله دی وبخي تهجد پابندو الله دی وبخي پنځه وخت جمع پابندو الله دی وبخي گاونډیان ته ډېر خوشاله الله دی وبخي صدقې به ډېر زیاته کولی چې زما اوستا خ عادتونه خلک یاد کیو د خلکو په جواب باندې زما اوستا نه کوي یادي بد قسمت انسان هغه دی کنه هغه عالم وي توبه لمن مات وماتت معه ذنوبه دا نیک بخت انسان د چې د مړ شي او د سره د ګناهونو مست ختم شي مړ شي او بدبخت انسان دی چې د مړ شي او ګناهونه لا ژوند دي د شي ګناهونه برغي دي چې دې ګناه د سزا او تبرست مر روانه ده د ګناهونو درست مر روان دي نو کله کله حافظ ابن قیم وی رحمه الله وی د رزق د تنګي سبب هغه د انسان ګناي
د چې سورۃ الاخلاص ډېر ډېر وای الله وو تعالی ګناهونه معاف کړي نو الله به استمخ ګلاو کې د رزق کار به الله حل کړي رزق مسله به الله تعالی حل کړي نو قران مجید په دې کې عجیب خزانه د علم پرتی دي برکات پکې پراته دي انوارات پکې پراته دي د دنیا او د آخرت خوشحالي پکې پرتی دي خو افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرأ سے ہوا تھا مسلمان قرآن بالکل ارکڑے شاعت غرزولے اللہ رب العالمین دی دا قرآن مجید سر زمانگ استاس و رشتہ مضبوط کی او مسلمانانو چې په کومه زمانہ کې د قرآن سره خپل رشتہ مضبوطه ساتلې ده قرآن د سینې سره لګولې ده الله په دنیا کې لګه د ستورو زلولې دي ګوره صحابه ژوندې مثال لګل صحابه ته وګوره هغه ملنګان او فقیران خلک چې د اغوستو د پاره وو سره کپڑے نه وي د خپل کولو د پاره وو سره پیزار نه وو د اوسېدو د پاره وو سره سمې آبادیان نه وي د خوراک د پاره وو سره سنو په کجوره به گزاره کوله د زمزم په وبو به گزاره کوله دغه ملنګانو فقیرانو په لاس باندې الله د هغه زمانه چې سپر پاور ځان ته ویو د روم سلطنت الله دړې وړي او د هغه زمانه دویم سپر پاور ځان ته ویو د ایرانیانو حکومت هغه الله دغه ملنګانو فقیرانو په لاس دړې وړي کو دا ولي ځکه د الله د کلام خادمان د الله رب العالمین کتاب د خپل سینې سره لګولې وو دای په خپل ژوند کې عملی کړو د قران د کولو له وخت ور کړو او د قران د عملی کولو لپاره وخت ور کړو ځکه الله په دنیا کې دستور سره ولې محمد ابراهیم محمدی